دا په نړۍ کې یو له خورا مشهورو ودانیو څخه ده، حتی کولی شو ووایو چې د تاریخ په اوږدو کې مشهوره وه. کولوسیوم یا هم د ایټالویانو په وینا کولوسیو. دا نه یوازې یوه لرغونې ودانۍ ده بلکې یو سمبول هم دی، د روم امپراتورۍ سمبول. که تاسو د ودانۍ ته پام وکړئ نو دا د لوبو د یو میدان په څیر ښکاري او موږ کولی شو ووایو چې دا په تاریخ کې یو له لومړنیو لوبغالو څخه و. البته د نن ورځې د میدانونو په څیر نه چیرې چې خلک لوبو او تفریح ته ځي. په دې کې یې یو ډول بد کارونه ترسره کول. دا یوازې د قتل او وژنې لپاره کارول کېده. البته کولوسیوم 2000 کاله مخکې جوړ شوی. هغه وخت چې د خلکو ژوند هیڅ ارزښت نه درلود، لږ تر لږه د هغه خلکو چې د دې لوبغالي منځ ته راوړل کېدل، نه د لوړ پوړو خلکو. هلته هغه کسان وړل کېدل چې یا به غداران وو او یا هم ګلیډیاټور. بالاخره هر څوک به چې د دې میدان منځ ته لاړل د هغه د مرګ چانس به ډیر زیات و. When we were out there, you were not my friend. You were not my brother. You are my enemy. موږ دا ویډیو د کولوسیوم د تاریخ لپاره نه ده جوړه کړې بلکې د هغه د داسې شکل له امله مو جوړه کړه. دا شکل وګورئ، ولې داسې دی، ولې نیمایي دی، داسې ښکاري لکه د کیک یوه پرې شوې ټوټه. د رومیانو داسې لوبغالي په اروپا کې ډیر دي، مثلا په کروسین کې هم یو دانه شتون لري، مګر ځکه چې دا د روم په پلازمینه کې جوړ شوی و، هم لوی و او هم مهمتر. کله چې لرغون پیژندونکو د کولوسیوم څېړنې وکړې نو متوجه شول چې دا څو ځله ترمیم شوی. د دې لوبغالي تر ټولو لویه بیا رغونه 300 کاله وروسته په 3مه پیړۍ کې وشوه، کله چې دا په بشپړه توګه ترمیم شو. تاسو باید پوه شئ چې ایټالیا یو له زلزله ځپلو هیوادو څخه دی، د روم ښار هم همداسې دی. د تاریخ په اوږدو کې په روم باندې هر وخت زلزله راغلی چې په نتیجه کې د کولوسیوم یوه ټوټه له منځه وړې ده. په 3مه پیړۍ کې کله چې دا په بشپړ ډول ترمیم شو د روم امپراتورۍ په خپله د له منځه تلو په حال کې وه او دا هغه پخوانی خوشحاله او بډایه امپراتوري نه وه. له هغه وروسته د لوبغالي بیا رغونه ونه شوه ځکه د دې ودانۍ د جوړولو لپاره پیسې نه وې او کولوسیوم ورځ په ورځ په خرابېدو و. روم دومره بېوزله شو چې دلته د نندارو وړاندې کېدل هم ودرېدل ځکه چې پیسې یې نه لرلې او نه یې شول کولی چې دومره څاروي واخلي او یا یې په زور راوړي. ټول هغه زمریان او پړنګان چې په دې لوبغالي کې جنګول کېدل د افریقا او اسیا څخه راوړل کېدل چې نور یې د راوړلو پیسې نه وې. څنګه چې وخت تېرېږي رومیان هم دومره بېوزلي او ډېر عیسوي کېږي. کله چې عیسوي مذهب روم ته ننوځي لومړی کار یې په کولوسیوم کې د قتل او وژنې درول و ځکه دوی پوهېدل چې د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خلکو وژل ګناه ده. کله چې د عیسوي قانون د روم لخوا ومنل شو دا د 5مې پیړۍ پیل و، یعنې د 400 کال په شاوخوا کې. له همغه وخت راهیسې په دې ودانۍ کې هیڅ ډول ننداره نه ده ترسره شوې. څنګه چې وخت تېرېږي روم په تیارو کې ډوبېږي، دومره چې رومیان په خپل ښار کې د دې ودانۍ د تاریخ په اړه نه پوهېږي. دوی نه پوهېدل چې مخکې له دې دلته څه پېښ شوي. ځینې وایي چې د روم امپراتورۍ ماته نه وه خوړلې بلکې هغه لوی سلطنت د خپل ټول عظمت سره په تاریخي دوره کې یعنې د 8 میلادي په شاوخوا کې په یوه لویه کلیسا بدل شو.
د روم خلکو فکر کوو چې دا یو معبد دی چیرې چې د لرغوني روم خدایان ساتل کېدل، په دې معنی چې دا یوه بتخانه وه او کله ناکله به د متعصبو عیسویانو یوه ډله راپورته شوه او ویل به یې چې دا د شیطان ځای دی او باید له منځه یوړل شي. دا خبرې به خوله په خوله کېدلې او د کلیسا پادریان به خواشیني کېدل ځکه چې دوی نه غوښتل چې دا ځای له منځه یوسي. هغه کلیسا چې خلک یې ډېر مذهبي کړي وو په خپله له دې نه ډارېدله چې خلک دا ودانۍ ورانه نه کړي. د خلکو د فکر او توجه اړولو لپاره به یې مختلفې بهانې کولې او ویل به یې چې دا یوه لرغونې ودانۍ ده او کوم شیطان پکې نشته. هرې څو لسیزې چې په روم باندې یو ځل زلزله راتله نو د دې ودانۍ یوه برخه به یې نړوله، هیچا هم ورته اهمیت نه ورکوه او ودانۍ ورو ورو تخریبېدله. تر 1000 میلادي کال پورې د زلزلو له امله د کولوسیوم نیمه برخه ویجاړه شوه. دا د ودانۍ شمالي برخه وه او اوس یې وینئ چې شمالي اړخ یې نیمایي نشته. ځمکه پیژندونکي بالاخره پوه شول چې د کولوسیوم شمالي برخه په سسته ځمکه او جنوبي برخه یې په کلکه ځمکه جوړه شوي، نو په همدې سبب چې هر وخت زلزله راتله د ودانۍ شمالي برخه به یې نړوله. مګر نه زلزله د دې ودانۍ دښمن وه او نه هم کلیسا. د دې ودانۍ اصلي دښمن د روم خلک وو. دوی د دې لرغونې ودانۍ په ارزښت نه پوهېدل او حتی غوښتل یې چې د ځمکې له مخ څخه یې لرې کړي، مګر زور یې نه رسېده. لیکن بیا یې هم ځینې وړه وړه کارونه کولی شول. هغه دا و چې د یو ساختمان د جوړولو لپاره به یې له کولوسیوم څخه ډبرې او خښتې وړې، مثلا د یوې کوټې د جوړولو لپاره. په زړه پورې خبره دا ده چې د دې ودانۍ دیوالونه په بشپړ ډول په ټراورټین پوښل شوي وو، ځمکه یې ټوله د مرمرو ډبرې وه. د روم خلکو له ټولو نه مخکې همدا قیمتي ډبرې یووړې، یعنې پاتې نور وسایل ډېر ژر ختم شول. د دې ودانۍ په شاوخوا کې یو لوی ښار آباد و. د روم ټول بیکوره او ګاونډي خلک به راتلل او د کولوسیوم په کونج کې به یې ځان ته یو ځای جوړاوه. هغه کولوسیوم چیرې به چې یو عادي کس نشو داخلېدلی. کله چې په کولوسیوم نظر اچوو نو وینو چې له دې ټولو بدبختیو سره سره بیا هم په یو ډول ولاړ دی، په ځانګړې توګه شمالي اړخ یې. خو څنګه؟ آیا تاسو پوهیږئ چې دا واتیکان دی، د پاپ ټاټوبی، اوس یو خپلواک هیواد دی. له دې ځای نه په 6 کیلومترۍ کې کولوسیوم واقع دی. د واتیکان اصلي لاره له همدې ځایه تېرېده، یعنې د مختلفو دورانونو پادریان هره ورځ د دې ودانۍ له شمالي لوري تېرېدل. هغوی ویل چې دا زموږ لاره ده او نه یې پرېږدو چې خرابه شي، په همدې سبب یې شمالي لوری ښه ساتلو. که چیرې دلته د پاپ لاره نه وای نو دا ودانۍ حتمي ورانېدله. د همدې یو اړخ ساتل یې د دې سبب شوي چې ټوله ودانۍ همداسې پاتې ده او موږ یې نن ورځ لیدلی شو. مګر د باقي پاتې کېدو یو بل دلیل یې هم شته، مثلا د افغانستان او ایران ځینې لرغوني ښارونه لکه بامیان، د بست کلا، مینار جام، د ایران تسفون، تخت جمشید، حکبتانه او یا هم نور چې اثار ترې پاتې دي، مګر په دې ډول نه دي. علت یې دا دی چې زموږ د سیمې ښارونو ته له هرې خوا څخه په اسانۍ سره دښمن داخلېدلی شو او په ورانولو، ماتولو او اور اچولو به یې پیل کاوه. له همدې امله موږ په خپلو ښارونو کې داسې ودانۍ نه لرو. خو روم د داسې یو موقعیت لرونکی و چې دښمن نشوی کولی ورداخل شي. یوازې یو ځل یو جنرال وکولی شول چې د روم ښار ونیسي او هغه هم د کارتاج هانیبل و. کارتاج چیرته دی؟ په پخوانیو وختونو کې دلته د کارتاج په نوم یوه امپراتوري وه چې رومیانو پرې ډېر ظلم کاوه. بالاخره د دوی یو تن جنرال چې هانیبل نومیده په مدیترانې سمندر راتاو شو او روم ته ورسید او هغه یوازینی کس و چا چې د لنډ وخت لپاره دا ښار نیولی و. البته تاسو باید پوه شئ چې هانیبل په 213 قبل المیلاد کې روم نیولی و، یعنې د کولوسیوم له جوړولو څخه 200 کاله مخکې، هغه وخت چې روم داسې با ارزښته ودانۍ نه درلودې.